تاسو ډیره مننه چې حاضر شوي او سیمه نیوز سره مرکه وکړي. که پیل کې راته دا ووایي چې وروستۍ هلې ځلې مو په بهر کې تاسو اوسئ، په څه اخته یاستئ، څه کوئ، د افغانستان په اړه باندې تر اوسه پورې کومو کنفرانسونو غونډو کې برخه اخیستې ده او نور په څه اخته یاستئ؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو تقریبا د جمهوریت سقوط نه وروسته تر ننه پورې په دې مصروف یم چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره د یو سیاسي حل لپاره یو جامع لاره پیدا کړو. په افغانستان کې یو اساسي بدلون ته ضرورت دی، داسې بدلون ته ضرورت دی چې د ملت په اراده ولاړ وي او د افغانستان ټول خلک پکې خپل ځان وویني. او زما هڅه دا وه او دا ده چې افغانستان د کورنۍ جګړې نه بچ کړو او خدای مکړه چې بیا په افغانستان کې جګړه شروع نه شي او زمونږ ځینې ګاونډي چې د افغانستان کې ثبات نه غواړي، د افغانستان پرمختګ نه غواړي، جګړې ته لمن وهي، د هغوی د فعالیتونو مخه ونیسو او د هغه جنګي ډلو چې جنګ ته ترجیح ورکوي د هغوی مخالفت هم کړی او مخالفت یې کوو او د سیاسي حل طرفدار یو او په طالبانو وخت ناوخته کړی چې انحصار سیاست د تجرید سیاست د افغانستان کې ته جنه ورکوي. باید ټول افغانان په یو ځای راټول شو، طالبان او غیر طالبان، او د افغانستان پاینده نظام په ګډه بحث وشو او یو نتیجې ته سره ورسېږو. ډیره مننه شیرزاد صاحب. که دا راته ووایي چې افغان ملت د کومو اهدافو لپاره جوړ شو او څه فکر کوئ څو لسیزې د خپلو موخو لپاره څومره بریالی مزل ترسره کړ او په دغه برخه کې ننګونو سره مخ شوي یاستئ او که نه؟ د دیموکراسۍ په لسیزه کې چې اساسي قانون جوړ شولو هلته د بیان ازادي ومنل شوه. د بیان د ازادۍ نه په استفادې سره په افغانستان کې چپ او راستو ډلو سیاسي فعالیت پیل کړو چې ځینې د شوروي اتحاد د هغه وخت چین او ځینې د غرب یعنې د متحده ایالاتو او د غربي دنیا لخوا حمایه کېدل په پټه کې او د هغوی په حقیقت کې نیابتي ډلې وې. افغان ملت د مستقل ملي ګوند په حیث باندې هلته منځته راغلی د افغانستان د استقلال، ملي حاکمیت، د ځمکې تمامیت، ملي وحدت او د ملي ګټو د تحفظ لپاره خپله بېشانه مبارزه شروع کړې ده. او افغان ملت ګوند هېڅکله د چا لخوا دیکتې شوی نه دی او نه د چا دیکتې سیاست مني او نه د چا نیابتي ډله ده. د ملت یو نماینده ګوند دی، د ملت د منافعو نه څه چې په وس کې دفاع کړې ده. البته په دې سلسله کې مشکلاتو سره ډېر مخ شوي یو. په هغه وخت کې هم غربي ډلې او هم شرقي ډلې چې د هغوی استخباراتو د افغان ملت پر ضد مبارزه کړې ده او رنګارنګ تورونه پر افغان ملت پورې کړي دي. خو افغان ملت په دغه ټولو جریاناتو کې تر ننه پورې ژوندی پاتې شوی دی، خپله مبارزه کړې ده او مبارزې ته به انشاءالله دوام ورکوي چې تر څو په افغانستان کې ثبات منځته نه راغلی او د افغانستان استقلال، ملي ګټې او ملي حاکمیت تحفظ نه وي موندلی. او د افغان ملت ګوند ارزښتونه ټول افغان ته یا اکثریت افغان ته معلوم دي چې په اسلام او افغانیت عقیده لرل، د دیموکراسۍ او اجتماعي عدالت لپاره کار کول دي او په افغانستان کې د ټولو قومونو او د ټولو افرادو د قومونو نه د افرادو د ټولو افرادو ترمنځ په تساوي د حقوق په تساوي عقیده لري او ملي وحدت غواړي او دې لپاره خپل هلې ځلې کوي او کړي دي. ډیره مننه شیرزاد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایي اوس طالبانو په افغانستان کې ګوندونه ناقانونه اعلان کړي دي، تاسو په نظر سیاسي ګوندونو راتلونکې څنګه ده؟ زما په عقیده طالبانو دغه پرېکړه پر عدالت نه ده ولاړه. دا د یکتازي او دیکتاتورۍ په معنا ده. خپله طالبان یو ګوند دی. ګوند څه شی ته وایي؟ ګوند تعریف دغه دی چې اساسنامه مرنمه ولري. اساسنامه تشکیلات تشریح کوي او مرنمه اهداف. طالبان هم تشکیلات لري هم اهداف، فلهذا ګوند دی. نو خپل ځان ته اجازه ورکوي، حضور ته اجازه نه ورکوي. دا باید زما په عقیده د ګوندونو موجودیت یو قانون په اساس ورته حدود او اصول وټاکل شي او په قانون باید د ملت لخوا نه تصویب شي او په هغه چوکاټ کې باید ګوندونو ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. او تر څو پورې چې طالبانو سیاسي فعالیتونو اجازه نه ورکوي، د ټولو زیاته صدمه ملي ګوندونو ته رسېږي. هغه نیابتي ډلې او نیابتي افراد چې شبکو سره لاس لري هغه په دیکتاتورۍ کې لا ښه کار کولی شي. هغه اپراتیفي ډلې په دیکتاتورۍ کې لا زیات جذب جلب کولی شي. هغه خو سیاسي مبارزې ته ضرورت لري. سیاسي مبارزه ملي ګوندونه کوي چې په ښکاره میدان کې،
او د دې مخه نیول د افغانستان لپاره تاوان کوي او طبیعي خبره ده چې دغسې پالیسي د ګوندونو ته صدمه رسولی شي خو زه فکر نه کوم چې دا پالیسي ډېره دوام وکړي. ډېره مننه شیراز صاحب چې تېر شوې مرکه مو کړه. خواهش کوم، مهرباني، تشکر تاسې نه. او بل دا ته چې زموږ پکې ډېر کسان نه وو، یوازې حدیث یې وو او یو کس د عوامو د ګوند به زیات استفاده شوې که دوی رښتیا د ملي نظر خاوندان وي او په ملي نظر عقیده لرلې او باید دوی د افغان ملت ته باید د دوی د حکومتونو اجتماعي قاعده جوړه کړې وي. دغه نیمه سره قول وکړي چې افغان ملت به د حکومت اجتماعي قاعده جوړوي او کله چې کور ته ننوتل داسې دروازې بندې کړي چې ولاکې د ملاقات زمینه بیاره کړي، ولاکې د موږ یو سرکاتبه مقرر کړي. نو یو خو دوی پر تعهداتو نه ولاړ، بل افغان ملت سره د هر یو هڅه کوله چې ځان لپاره ډله ګوند جوړ کړي. فکر کوو چې باید اول افغان ملت ړنګ کړو، بیا به موږ ځان ته ملي سنګر جوړو. ځان ته سنګر جوړ نه کړي خو افغان ملت یې تر خپل توان په اندازه تخریب کړي. په تېر جمهوري نظام کې څو په شمېر کې وزیران لرو د افغان ملت ګوند لخوا نه وو. په تېر جمهوري نظام کې خو د افغان ملت ګوند صرف یو په اوله کې یو احادي صاحب وو او یو پوپل صاحب یو وخت کې معین وو او بیا د اورګانهای محل رئیس شولو. خو زه اوس په دې مسله نزاکتاً بحث نه کوم چې هغه ولې د اورګانهای محل رئیس شولو. په هغې کې د کرزي صاحب څه هدف و او د غني څه هدف و او کومه استفاده هغوی کول غوښتل. حتی زه دقیق معلومات لرم چې انجینر صاحب صالح چې د استخباراتو رئیس و هغوی ورته کرزي ته یو اخطاري مکتوب لیکلی و چې موږ د معلوماتو په اساس افغان ملت یو ملي او مستقل ګوند دی، هیڅ هېواد سره تړلی نه دی، یو وخت کې به د دغه هېواد په در خوري او خلک وایي چې کرزی د دغه ګوند په اختلافاتو کې لاس لري. نو زموږ تفسیر ته دا ده چې دا کار مه کوه او که سته پکې لاس نه وي بیا هم ستا ملګري دي کوشش وکړه چې دا سره متحد کړي. خو خیر دغه بعضې نزاکتونو په اساس خو زه نه غواړم چې په دغه مسایلو ډېر په تفصیل وغږېږم. ډېره مننه شیرزاد صاحب. په تېر شل کلن نظام کې ستاسو ډېر ځواکمن شخصیتونه په واک کې وو خو ګړنده سیاست مو ځلانده نه و. دلیل څه دی راته وایي؟ په دغه تېرو شل کلنو دوره کې دا څوک چې په راس کې و دوی هېڅ کله نه دي غوښتي چې د ګوندونو سره تعامل وکړي او یا ګوندونه په اعتماد کې والي. دوی صرف هڅه دا وه چې په ګوندونو کې سربازګري وکړي او ځینې افراد د حکومتونو کې برخه ورکړي. یعنې د ګوندونو نه په مجموع کې استفاده نه ده شوې او نه په دغه منظور باندې هلته کوم اطلاف او اتحاد رامنځته شوی دی. موږ ملګرو چې په حکومت کې و تر خپل توانه پورې وسه کړې، خو په ډېر تاسف باید ووایم چې زه ډېر اسناد لرم چې هماغه حکومتونو چې زموږ ملګرو ورته کار کوو زموږ ملګري تخریبول. اوس ګوره زه تا ته وایم کله چې حدیث په افغانستان کې د افغانستان د بانک رئیس و، د افغانستان باندې اقتصادي بندیزونه و، افغانۍ دومره ځانه شوې وه چې په اصطلاح په یوه تله کې به خلکو کچالان اچول او په یوه تله کې افغانۍ. خو همدغه د هدي برکت و چې هغه بندیزونه چې باید په 2 کاله کې رفع شوي وي هغه جریان زه اوس تاسو ته نشم تشریح کولی. خو هدي په 6 میاشتو کې وتوانېدلو چې بندیزونه رفع کړي. په لنډ وخت کې افغانۍ چاپ کړه. په دې په وخت کې اکثرو خلکو مخالفت کوو چې هېڅ امکان نه لري چې د افغانۍ د ثبات پیدا کړي. حتی ما ورته بیجینګ ته راغلی و، مهدي صاحب ټول اقتصاددانان ویل چې د هدي چې کوم کوشش شروع کړی ده بې معنا ده، د افغانۍ ثبات وي ته فکر هېڅ تشویش مه کوه، هغوی زوړ اقتصاد لوستی او خبره د ډالر ده او منظرونه ده چې دوی چې صادرات او واردات خبره ته د ډالر خبره ده او ډالر افغانستان ته راځي پیسه به ثبات پیدا کوي. افغانۍ جوړه کړه تر ننه پورې تاسو ګورئ چې ثابته ده. دا د افغان ملت برکت و او نور دغه د افغانستان د بانک اداره په مسلکي خلکو دا ګوره د هدي برکت تاسو وګورئ اوس هم چې کوم مسلکي خلک دي ولکه په دې کې د هیڅ چا مراد کولو او د هیڅ چا خبره نه منله چې د به یو مسلکي ترې پیدا کړي هغه بیا دعوت ولو په وزارت مالیه کې په همدې ترتیب د خپل توان په اندازه خپل کارونه کړي. یو فرد په حکومت کې څه تغیرات راولي ډېر زیات. حتی هماغه چې د حکومت مشران و د استخبارات به موظفول چې د هدي په ضد تبلیغات وکړي چې د نفوس په ټولنه کې کم کړي، محبوبیت یې کم کړي او نور خلک بیا د افغان ملت په ضد تحریکول. یعنې هلته
دغه جمهوریت کې مشران حتی د حزبو مخالف و سخت زه خپله کرزی صاحب پېژنم د ګوندونو سخت مخالف دی ما ته بار بار ویلي دي په پاکستان کې چا ستانه ګوره افغانستان کې بیا افغان ملت نه منم ما بیا څه شی غواړې انګلیس ملت غواړې نو ما ورته ویل چې وروره دا اوس افغاني افغانستان نه دی چې خان میا ملا ملک راجمع کړي او هغې باندې بیا لوی جرګه وغواړي او یو مصنوعي هغه مصنوعي او خلک باندې پاچې کړي خلک اوس پوه شوي دي خلک خپله رایه استعمال کړي هم جمهوریت ته ضرورت دی هم ګوندونو ته ضرورت دی او ګوندونه بې جمهوریت ته نه چلېږي نو یعنې هلته د ګوندونو د رشد لپاره زمینه نه وه بلکې ګوندونه تخریبېدل تاسو فکر وکئ امریکا یو دنیا ده دوه ګونده مهم دوه درې نور هم شته محیط زیست پلویان بل ممکن ټول 15 ګونده به وي خو خلک یې پېژني نه دوه مهم ګوندونه هلته وو چې یو جمهوري خوا دی دیموکراتان دي په افغانستان کې د ګوندونو شمېر د کلیزې په وخت کې 16 ته ورسېدو دا په کومه معنه دا خو د ګوندونو تقریبول دي تضعیفول دي خو غونې درې څلور مفکورې دي که ګوندونه د مفکورې په بنیاد باندې راځي دوه درې مفکورې دي او که د ایډیولوژۍ په بنیاد باندې راځي هم دوه درې ایډیولوژۍ دي څلور 15 به تر 15 زیات ګوندونه نه وي دا فقط دی په خاطر چې ګوندونه بې اعتباره کړي نو یو بې معنا اجازه ورکړه خلک ته شروع کړي چې ګوندونه جوړ کړي نو موږ یو من هسې ګوند په هېڅ حکومت کې برخه نه راخیستې او نه را استفاده شوې ده سره چې همکاري ته تیار وو او د افرادو استفاده شوې هغه د خپل توان په نظر کار کړی